خلک په خپل فیملی په خپلو خاندانونو کې ودونه کوي. کزن میریج ورته ویل کېږي. د تره د لور سره، د ماما د لور سره، د ترور د لور سره، مطلب داسې په نږدې قریبي خاندانونو کې چې کله خلک په خپلو کې رشتې کوي نو زیاتره د دې د وجې نه بیا چې کوم ماشومان پیدا کېږي نو په هغو کې د تیلیسیمیا میجر چانسز ډېر زیات شوی. که چېرته هم یو څوک خامخا غواړي، یو څوک دا غواړي چې زه په خپل قریبي خاندان کې رشته وکړم، د تره د لورو، د ماما لورو، د ترور لورو یا نور داسې په نږدې خاندان کې څوک رشتې کول غواړي، نو په کار دا ده چې د واده نه مخکې دغه خامخا د خپل ایچ بي الکتروپوروسس ټیسټ وکړي. ایچ بي الکتروپوروسس هغه ټیسټ دی چې دا د واده نه مخکې وشي نو دې کې پته ولګي چې آیا د ښځې او د سړي ته تیلیسیمیا ماینر خو نشته. که چېرته هلک او جینۍ دواړو ته ماینر موجود وي او دا دواړه بیا را یو ځای شي نو د دې نه بیا چانسز ډېر زیات سوا دا دي چې کوم ماشومان پیدا کېږي نو هغو ته به بیا تیلیسیمیا میجر جوړېږي. یعنې مطلب مور ته هم تیلیسیمیا ماینر ده او پلار ته هم تیلیسیمیا ماینر ده، نو چې کوم ماشومان پیدا کېږي هغو ته به بیا تیلیسیمیا میجر وي. دا ډېر زیات چانسز دي. نو په کار دا ده چې که څوک په خپلو خاندانونو کې رشتې کول غواړي، د خپل قریبي خاندان کزن میریج کول غواړي، نو د احتیاط دپاره دی له دا پکار دي چې دی د واده نه مخکې د ایچ بي الکتروپوروسس ټیسټ خامخا وکړي. که چېرته دواړو ته تیلیسیمیا ماینر موجود ده نو بیا د دې په بچو کې د دې تیلیسیمیا میجر چانسز ډېر زیات شوی دي. او که چېرته په مور او پلار دواړو کې د تیلیسیمیا ماینر نشته دی، ایچ بي الکتروپوروسس ټیسټ یې وکړو، دواړو ته تیلیسیمیا ماینر نشته یا یو ته شته او بل ته نشته، نو بیا هیڅ مسله نشته دی، بیا دی شي کولی ماشومانو ته هیڅ خطر نشته دی. خو چې کله دواړو ته نو بیا په ماشومانو کې د تیلیسیمیا میجر دا مسله راځي. تاسو به کتلي دغه ماشومانو ته بیا ټول عمر وینې ورکول کېږي. دغه ماشومان چې لږ رالوی شي، د خبرو کې راشي، د مینې شي، نو بیا د خلکو نه دغه ماشومان مړه شي، نو دا بیا یو لویه صدمه د مور او پلار لپاره. او دغه ماشومان رالویږي او بیا مري، رالویږي یو خاص عمر ته رارسي او بیا مري. دا د څه د وجې؟ دا د بلډ ګروپ د وجې، د تیلیسیمیا ماینر د وجې. نو په کار دا ده چې ایچ بي الکتروپوروسس ټیسټ د مخکې نه وکړی شي چې پر روان ژوند کې ستاسو خوشحالي او ستاسو نه ستاسو ماشومان نه ضایع کېږي.